کابل ښار او یو شمېر نورو سیمو کې پر ښوونځیو د برید د اوازو زیاتوالي یو شمېر زده کوونکي یېرولي او کورنیو ته یې هم اندېښنې پیدا شوي دي. کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز او کابل پوهنتون د مرګوني بریدونو وروسته اوس د کابل ښار د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکي وخت ناوخت د داسې اوازو ښکار ګرځي چې ګواکې یا یې ښوونځي ته وسلوال راځي او یا هم بمونه ورغورځول کیږي. د کابل ښار د زرغونې لیسې زده کوونکو خو یوه ورځ په دې خاطر ښوونځی په منډه پرېښی و چې د برید اوازه پکې ګډه شوې وه او یو شمېر نورو ښوونځیو کې د شبنامو د ویش اوازې هم خپرې شوي دي. د کابل ښار د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي مني چې اوازو او شایعاتو یېرولي دي، خو وایي د لوړو زده کړو لپاره کومې هیلې چې لري هېڅ څیز به یې پر وړاندې خنډ نه شي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ښوونځیو د تهدید او اخطارونو د اوازو موضوع ګرمه شوې او د معلومو نامعلومو ادرسونو څخه د اوازې تقویه کیږي. خو د دې هر څه سره سره د پوهنې وزارت مسؤلین ښوونځیو ته د اخطار او تهدید موضوع دروغ، شایعات او د دښمن تبلیغات ګڼي او هیله مند دي چې د ښوونځیو زده کوونکو لا هم خپل مورال له لاسه نه دی ورکړی او هره ورځ خپلو ښوونځیو ته ځي. هغه څه چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي چې ګواکې د کابل ښار ځینو ښوونځیو ته اخطارونه ورکول کیږي او په ځانګړي ډول د زرغونې انا لیسې یادونه کیږي چې دلته شبنامې خپرېږي. دا کاملا یو بې اساسه موضوع ده او د شایعاتو تر حده ده. کورنیو چارو وزارت هم ډاډ ورکوي چې هېڅ چاته به د ښوونځیو پر وړاندې د خنډ جوړولو اجازه ورنه کړي او هره ورځ د خپلو کشفي او نورو ارګانونو په همکارۍ د ښوونځیو او ښوونیزو ادارو سربیره د ټولو ښاریانو د امنیت ټینګښت لپاره کار کوي. دوی وایي د ښوونځیو په اړه شایعات یوازې د ترهګرو تبلیغات دي. پلیس و نیروهای امنیتی از نزدیک با مراکز اکادمیک و مراکز تعلیمی و تحصیلی به تماس هستند. یک بخش کار دشمن تبلیغات است. ما تدابیر خاص خود داریم و از نزدیک به تماس هستیم با نهادهای اکادمیک و مکانهایی که دشمن تبلیغات منفی را میکنه. برای هیچ کس، برای هیچ گروهی و برای هیچ فرد اجازه اخلال امن و نظم عامه را نمیده. کابل پوهنتون باندې تر برید وروسته حکومت ډاډ ورکړی چې د پوهنتونونو، لوړو زده کړو مؤسسو او ښوونځیو امنیت لپاره به ځانګړي تدابیر نیسي.